دا کہانی د پیټ نوم یو هلک او د هغه د ډریګن دوست ایلیټ باره کې ده. پیټ همیشه په ځنګل کې اوسېدو، خو یو ځل په ځنګل کې اونو کټکول له چې کوم خلک راغلي وو هغوی پیټ ولیدو. د هغوی دا خیال راغی چې دا هلک د مور پلار نه په ځنګل کې ورک شوی دی. د دې د وجې دې خلکو پیټ ځان سره ښار ته راوستو. خو پیټ چې ښار ته راورسېدو نو د ځنګل د ځناورو په شان حرکتونه یې کول او بار بار به یې ځنګل ته تښتېدو کوشش کولو، خو پولیس به راایسارولو. نو اوس تاسو څه خیال دی چې پیټ به ځنګل ته واپس تلو کې څنګه کامیابیږي؟ که تاسو پوره کهانی باندې ځان پوهول غواړئ نو تر اخره پورې موږ سره اوسېږئ. په شروعات کې موږ ګورو چې پیټ د 15 کالو دی او خپل مور پلار سره په یو ټریپ باندې روان دی. په دې ټریپ کې د دوی اکسیډنټ وشي او د پیټ مور پلار دواړه مړه شي او پیټ پکې صحیح سلامت بچ پاتې شي. د دوی لاشونه په یو سنسان ځنګل کې پراته وي او پیټ خپل مور پلار سره ناست وي او جاړي. موږ ګورو چې په دې ځنګل کې ډېر خطرناک بیړیا وي او پیټ یې د څلورو طرفونو نه ګیر کړي وي. د دې نه مخکې چې بیړیا په پیټ باندې حمله وکړي، ناګهانه یو ډریګن رامخې ته شي. دا بیړیا چې ډریګن وویني نو د یرې نه وتښتي، ځکه چې دا ډریګن ډېر غټ وي. د پیټ دا خیال راشي چې دا ډریګن به ما اوس وخوري، خو دا ډریګن ډېر زیات ښه وي. هغه پیټ ته خپل بیګ واپس کړي او اشاره کې ورته ووایي چې ما پسې راځه. پیټ چې کله دا ډریګن ټچ کړي نو د هغه بدن نور هم چمکېدل شروع کړي. پیټ یو ځل د خپل مور پلار اړخ ته وګوري، خو هغه ته ډېر زر دا احساس وشي چې زما اوس هېڅوک هم نشته. د دې د وجې دې ډریګن سره روان شي. په دې کې 6 کاله تیر شي او اوس په ځنګل کې د اونو کټکولو کار ډېر تیزۍ سره روان وي. دې ځنګل نه لږ شان لرې په یو ښار کې فورسټ رینجر یو جینۍ اوسېږي چې د هغې نوم ګریس وي. د ګریس پلار کانریډ ماشومانو ته د ډریګن باره کې کهاني کوي، کم چې ده په وړوکوالي باندې لیدلی و. د ده لور د پلار په دې کهانۍ باندې بالکل یقین نه کوي، ځکه چې د دې په دې ځنګل کې د کار کولو 100 کاله شوي وو، خو یو ځل هم دا ډریګن دې نه و لیدلی. د دې نه پس موږ ګورو چې په دې ځنګل کې پیټ اوس ښه لوی شوی دی. اوس ده چېرته د بهر دنیا نه و لیدلی. د دې د وجې د ده ټول عادتونه د ځنګل د ځناورو په شانتې وو. پیټ د دې ډریګن نوم ایلیټ ایښی دی او دې ډریګن سره د غیبېدو پاورز هم دی او هم د دې پاور د وجې دا ډریګن اوسه پورې چا هم نه و لیدلی. او داسې معلومیږي چې دا ډریګن هم د خپلې فیملۍ نه چېرته ورک شوی و او د هغې نه پس دا ډریګن هم په دې ځنګل کې اوسېږي. د پیټ په دې ډریګن باندې دومره یقین وي چې کله کله په پټو سترګو دی د غر نه لاندې ودانګي، ځکه چې ده ته پته وي چې ایلیټ به ما د غورځېدو نه بچ کوي. هره شپه ایلیټ یو ستوري اړخ ته ګوري، ځکه چې هماغلته د هغه کور وي. یو ځل موږ ګورو چې ګریس انسپیکشن لپاره ځنګل ته راغلی وي. ایلیټ چې هغه سینګه وویني نو ځان غیب کړي. دلته مزدورانو په ځنګل کې په اونو باندې نشانونه لګولي وي، کم چې به سبا هغوی کټ کوي. په هغه اونو کې په یو اونه باندې یو ګونګی ناست وي او ګریس چې وګوري نو په هغې کې د هغه جاله هم وي. نو ګریس زر زر د هغې اونې نه هغه نشان روان کړي چې د ګونګي جاله بچ شي او پیټ دا هر څه وویني. ګریس چې څنګه لږ شانه خوالاړه شي نو پیټ د هغې د بیګ نه یو کمپاس پټ کړي. پیټ سره یو کتاب هم وي او د تېرو 6 کالو راسې هغه ډېر سنبال ساتلی وي. په دې شپه دوی دواړه خو په ارام وده شي، خو چې سحر د پیټ سترګې کولو شي نو بهر نه ډېر زیات شور راځي. نو دې زر بهر روزي او چې وګوري نو څه خلک لګیا وي اونې کټ کوي. لږ ساعت پس دلته ګریس هم راشي. دا خپل بوای فرینډ ته ووایي چې ته د خپل لور د زیاتي اونو کټکولو نه منې کړه، خو د هغه ورور ګیون ډېر زیات ضدي وي او د هغه صرف د دې کار نه پیسو ګټلو سره مطلب وي. پیټ دې خلکو ته پټ پټ ګوري، خو دغه دوران کې د جیک لور نیټلی پیټ وویني او د پسې ځنګل طرف ته روانه شي. خو پیټ ډېر زیات تیز روان وي او یو اونې ته وخیږي. نیټلی هم د پسې اونې ته ختو کوشش وکړي، خو د هغې لاس خطا شي او لاندې راوغورځېږي. پیټ دې ته ډېر زیات غور سره ګوري، ځکه چې د 100 کال نه پیټ انسان نه وي لیدلی. د نیټلی د چغې د وجې دا ټول خلک د دې اړخ ته راشي، خو چې پیټ دا دومره ډېر خلک وویني نو ویریږي. ګریس څه ګوري چې د هغې کمپاس پیټ په خپله غاړه کې اچولی وي، خو د دې دپاره د حیرانتیا خبره دا وي چې دا کمپاس د دې ځای نه 80 کیلومتره لرې ورک شوی وي. نو دا ماشوم په یو ورځ کې دومره لرې څنګه رارسېدلی وي؟ ګیون د ده نیولو کوشش کوي نو په دې دوران کې پیټ لاندې راوغورځېږي او بېهوشه شي. بل اړخ ته چې ډریګن څنګه راپاسي نو دته پیټ چېرته هم ښکاره نه شي. ډریګن نه غلطۍ سره یو ونه راپروزي چې د دې د وجې دا ټول خلک ډریګن وویني. پیټ چې کله په هوش کې راشي نو هغه په یو هسپتال کې پروت وي او ده په لومړي ځل یو داسې کمره لیدلی وي او د ده پکې ساه ډوبېږي. پیټ خپل کور ته واپس تلل غواړي نو د دې د وجې دی د هسپتال نه وتښتي، خو تر ډېر لر لر پورې منډې وهلو نه پس دته ځنګل چېرته هم ښکاره نه شي. ګریس ته چې پته ولګي نو دا د پیټ په تلاش کې روځي او پولیس هم پیټ پسې ګرځي. د دې د وجې پیټ یو بس پسې نښلي او د دې په منځ سره دی د ښار نه ځان اوښکل غواړي، خو په آخره کې پولیس پیټ گیر کی او دی خپل کور ته ونه رسي. بل طرف ته ګیون خپل ملګرو سره په ځنګل کې د ډریګن په تلاش کې ګرځي. ډریګن د دې مخې ته وي خو دی بیا هم نشي لیدلی. ګریس پیټ ځان سره خپل کور ته بوځي، خو پیټ بار بار د تښتېدو کوشش کوي. ګریس پیټ ته وایي زما سره دلته څو ورځې پاتې شه، بیا به زه تا ستا خپل کور ته پخپله بوځم. بل طرف ته ګیون د شپې باوجود هم خپل تلاش جاري ساتي او دی آخره کې هغه غار ته ورسي چې کوم کې ډریګن اوسېږي. دی دننه لاړ شي او هلته ورته د پیټ هغه کتاب
مدد ملو شي. ډریګن چې کله دا وویني چې دا خلک د پیټ کتاب ځان سره وړي نو دا ورته ځان راښکاره کړي. د ډریګن راښکاره کېدو سره دا خلک ډیر زیات ویریږي او دا غځای نه منډه کړي. ګیون د ډریګن ویشتو دپاره خپل ټوپک راواخلي خو ډریګن ولا هغه مات کړي. ګیون ته دلته پته ولګي چې د ډریګن دا کهاني اسې یو کهاني نه ده بلکې دا حقیقت دی. دوی زر د ځنګل نه وتښتي خو ډریګن د خپل ملګري په تلاش کې دی پسې روان شي. ګریس د پولیس د طرف نه کال راشي او ورته ووایي چې د پیټ مور پلار په یو اکسیډنټ کې 6 کاله مخکې مړه شوي دي. ګیون خپل لور جیک پسې راشي او د ډریګن د نیولو دپاره د نه مدد وغواړي خو د جیک دا خیال راشي جوړ دی اسې مذاق کوي. ډریګن دی پسې د رستو رستلو د وجې د دی ځای ته ورسي. د هم د ځنګل نه بهر دنیا په ړومبي ځل لیدلې وي ځکه دې لږ شان یریږي خو دی جاته هېڅ سم نه وایي. ایلیټ د بهر نه په کړکۍ کې وګوري چې پیټ د ګریس فیملی سره ډېر زیات خوشحاله وي. هغه چې دا وګوري نو ډېر زیات خفه شي او ایلیټ ته داسې ولګي چې پیټ ته خپله کورنۍ میلاو شوه او اوس پیټ ته د ده ضرورت نشته. د دې د وجې ایلیټ ډېر زیات خفه واپس ځنګل طرف ته روان شي. بل طرف ته ګریس په دې ډېره زیاته حیران او پریشانه وي چې پیټ په ځنګل کې تېرو 6 کالو راهیسې ژوندی څنګه پاتې شوی دی. خو پیټ دې ته ووایي چې زه په ځنګل کې یوازې نه وم ما سره زما ملګری ایلیټ هم و. چې ګریس د پیټ جوړ کړي تصویران وګوري نو خپل پلار سره د هغه ډریګن باره کې خبرې شروع کړي چې کوم هغه په وړوکوالي باندې په ځنګل کې لیدلی و. د دې پلار دې ته ټوله کیسه دوباره بیان کړي خو ګریس ورته ووایي چې زه دې ځنګلونو ته څومره ځل تللی یم خو ما خو چېرته هم ډریګن نه دی لیدلی. نو په دې خبره دې ته پلار ووایي چې دې نه مخکې خو تا پیټ هم نه و لیدلی. په سبا ګریس پیټ پولیس ته حواله کېدو دپاره لاړه شي خو د تاڼۍ مخې ته دې ته خپل هغه واده رایاده شي کوم چې دې پیټ سره کړی و. د دې د وجې دا د تاڼۍ په ځای د ځنګل په طرف روانه شي. بل طرف ته جیک ته پته ولګي چې د هغه رونن کاله نه دی راغلی. اصل کې هغه ځنګل ته د ډریګن ښکار پسې تللی وي. کله چې جیک ته پته ولګي چې ګریس تاڼۍ ته نه ده رسېدلی نو هغه هم د ګریس په تلاش کې د ځنګل په طرف روان شي. پیټ چې کله ځنګل ته ورسي نو دی ټول ځان سره هغه غار طرف ته بوځي کوم کې چې دی اوسیږي. پیټ دا غار ته دننه شي او لږ ساعت پس ډریګن ځان سره بهر راوباسي او کله چې دی ډریګن وویني نو دی په خپلو سترګو یقین نه راځي ځکه چې د چا باره کې دی صرف کهانیانې اورېدلی وي هغه نن د دی مخې ته ولاړ و. دا ټول پیټ سره راغلي وي د دې د وجې دا ټول ډریګن ته خپل ملګري ښکاري. بل طرف ته ګیون په ځنګل کې په تلاش کولو اخره کې د ډریګن غاره پورې راورسي خو چې هغه څنګه ډریګن وویني نو زر یې د بېهوشه کېدو والا ستن باندې ولي او د داسې ناګهانه حملې د وجې ایلیټ ډېر زیات ویریږي. پیټ ایلیټ ته په چغه باندې ووایي چې د دې ځای نه وتښته خو چې دې څنګه لږ شان بره والوځي نو هغه دوی خپل اثر شروع کړي او ایلیټ بېهوشه شي او لاندې راوغورځېږي. ګیون دا ډریګن ځان سره ښار ته راولي او ټولو ته وایي چې دا ډریګن ما نیولی دی. دی دا ډریګن په زنځیرونو باندې وتړي او یو لوی ویر هاوس کې بند کړي. ګیون د دې ښار پولیس انسپکټر ته کال وکړي او ورته ووایي چې زر ځان راورسوي چې د دې جانچ پړتال وکړي. ګریس ګوري چې ډریګن ډېر زیات خفه وي خو چې ګریس څنګه ډریګن ټچ کړي نو د ډریګن رنګ بدلېدل شروع شي بالکل هغه څه چې څنګه د پیټ ټچ کېدو سره بدل شوی و. لږ ساعت پس پولیس هم راورسي او هغوی دا کتل غواړي چې داسې څه څیز دی چې دی موږ دومره تادیه کې راغوستی یو. دی چې کله دننه ځي نو دی ته پته ولګي چې دروازه خو چا دننه نه بنده کړې ده. بل طرف ته پیټ او نیټلی د ډریګن زنځیرونه کولو کړي او دا ټول خلک چې دننه راشي نو دی ته ډریګن یو ځای ښکاره نه شي. پولیس ته داسې ولګي چې دی هسې ګپ لګولو خو دی ته پته نه وي چې ایلیټ همدلته موجود دی خو ځان یې غیب کړی. ګریس ته ډریګن ښکاري خو دا چاته هم حل نه وي. د دې نه پس موږ ګورو چې د ګریس پلار دا ټول ځان سره ټرک کې کېنوي او د هغه ځای نه ډریګن وتښتي او واپس ځنګل طرف ته روان شي خو پولیس سره دا ټول خلک دی پسې روان شي او د دی د نیولو کوشش کوي. د دوی د وجې ایلیټ اوس هم په نشه کې وي چې هغه د الوتو کوشش کوي نو یو درس سره لاندې راوغورځي او د دې د وجې د ټرک بریکونه فیل شي. ګیون د دی په ټرک باندې ورټیک وکړي او د دی مخې ته ودرېږي. د دا خیال راشي چې دی به د دې د وجې ودرېږي خو ده ته څه پته وي چې د ټرک خو بریکونه فیل شوي دي. کانلیټ سره د دی د مخې نه اخوا کولو بل هېڅ لار نه وي نو هغه نیغ په دې ګاډي باندې ورشي او د پل نه بل طرف ته ووړي خو چې لږ مخکې لاړ شي نو ټرک بند شي. چې ایلیټ وګوري چې دی اوسه پورې موږ پسې شوي دي نو دله ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه د خپلې خولې نه اور ویشتل شروع کړي. هغه پل پې وسوځي. پیټ د ایلیټ د رامنې کولو ډېر کوشش وکړي خو چې څو پورې هغه پوهېږي هغې پورې پل سوځېدلی وي او د دی ګاډي لاندې وغورځېږي. ایلیټ د دی د بچ کولو دپاره لاندې ټوپ کړي او د دې نه پس دی بره رانشي. دی ته داسې ولګي دی دواړه لاندې وغورځېدل او مړه شول خو ایلیټ ناګهانه بره راوالوځي او ځان سره هغه بل کس هم بچ کړي. پیټ چې کله خپل ملګری صحیح سلامت وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. ګیون ته هم پته ولګي چې هغه هر څیز خپل کابو کې نشي راوستی. د دې د وجې دی د ایلیټ نه په کلار شي خو دې دوران کې دی وویني چې د آرمي هلیکاپټر دی پسې را روان دی. ایلیټ پیټ ته ووایي چې موږ له دې ځای نه تلل پکار دي ځکه چې دی به موږ ونیسي او یو ځای به هم پرېنږدي او د دې نه پس دی دواړه دې ځای نه لاړ شي. مونږ ګورو چې د پیټ د تلو د وجې ګریس ډېره خفه پاتې شي. دی دواړه چې کله خپل کور ته واپس راورسي نو دی ته خپل کور مخې ته هغه ماته ونه ښکاره شي کوم چې ایلیټ را پرېوتی و. پیټ ایلیټ ته ووایي چې اوس خو ټولو خلکو ته زموږ باره کې پته ولګېده اوس موږ دلته نشو اوسېدی. ایلیټ د هغه مخې ته ځان غیب کړي خو پیټ هغه ته ووایي چې ما سره د غیبېدو طاقت نشته. ایلیټ پیټ له د هغه کتاب ورکړي او ورته د پاڼو اړولو اشاره وکړي. په دې کتاب کې د یو فیملی تصویر وي. ایلیټ هغه ته دا ویل غواړي چې پیټ له خپل فیملی طرف ته واپس تلل پکار دي ځکه چې هغه ته پته وه چې ګریس پیټ سره ډېره مینه کوي خو پیټ هغه
پرېښودل نه غواړي او ایلیټ سره همیشه اوسېدل غواړي. پیټ ډریګن له غاړه ورکړي او ډېر زیات وجاړي. بل طرف ته موږ ګورو چې ګریس خپل کور ته واپس راشي او چې څنګه وروسته وګوري نو هلته پیټ ولاړ وي. نو ګریس زر پیټ ځان ته راجوخ کړي او دی ټول په آخري ځل باندې ایلیټ وویني چې دی ته الوداع ووایي او لاړ شي. د دې نه پس څو میاشتې تېرې شي خو دی بیا چېرته هم په ځنګل کې هغه ډریګن ونه ویني. چاته هم پته نه وي چې ډریګن چېرته تللی ده. کارنیډ هم بیا چېرته ماشومانو سره ډریګن باره کې کهاني ونه کړه ځکه چې اوس ټولو ته پته ده چې په ځنګل کې ډریګن اوسېږي. پیټ هم اوس نور ماشومانو سره عادت شوی دی. د دې نه پس موږ ګورو پیټ او د هغه فیملي د یو نقشې په ذریعه نار طرف ته روان وي او یو ډېر ښکلی کولو ځای ته ورسي چېرته چې د ایلیټ غوندې نور ډریګن هم اوسېدل. که ایلیټ غوښتل نو هغه مخکې هم دې ته راتلی شو خو هغه همیشه د پیټ حفاظت کول غوښتل. خو چې ایلیټ کله ګریس ولیده نو هغه پوه شو چې ګریس زما نه زیات د پیټ خیال ساتلی شي. نو د دې د وجې اخره کې ایلیټ خپل کور ته واپس راشي. همدې سره دا مووي دلته ختم شي. امید لرم چې دا مووي به ستاسو ډېره خوښه شوي. په اخره کې دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ سیکشن کې د خپل خیالاتو اظهار ضرور وکړئ.